سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 15 چې د 2015 زیږدیز کال د جولای له 28 سره برابر ده. زه شبنم وزیری یم او تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د متقی او عباس عراقچي ترمنځ ټلیفوني خبرې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو پر دوه اړخیزه مسایلو غزه کې بشري بحران او له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. روغتیا وزارت په لومړي ځل په کابل ښار کې د سرطان ناروغانو د درملنې په موخه د یو 200 بستریز روغتون چارې پیل کړې دي. پر غزه د اسرایلی بریدونو دوام. پر غزه د اسرایلی نیواګرو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي. بل لور اسرایل ویلي دوی له شنبې راهیسې د غزې تړنګې شمال ته د هوا له لارې د بشري مرستو د لیږد بهیر پیل کړی. او د پاکستان په تیرا کې په سولیز لاریون باندې پاکستانی پوځیانو ډزې کړي. لږ تر لږه 9 تنه لاریون کوونکي وژلي او شاوخوا 100 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر له خپل ایرانی سیال سره پر دوه اړخیزه مسایلو غزه کې بشري بحران او له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال سید عباس عراقچي سره ټلیفوني خبرو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د اندېښنې وړ وبلله او ټینګار یې وکړ چې د ایستلو پر مهال د تدریج او عزتمندو اصلونو ته درناوی وشي. نوموړي په غزه کې کړکېچن وضعیت ته په اشاره ټینګار وکړ چې اغېزناک اسلامي هیوادونه د خپل مسؤلیت ادا کړي او د غزې پر خلکو د اسرایلي رژیم لخوا تپل شوی د لوږې او نسل وژنې ډلهییز کړاو پای ته ورسوي. عراقچي ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي له هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په تدریج او پتمن ډول داسې ترسره شي چې د کډوالو حقونه ضایع نشي. نوموړي په غزه کې د روان وضعیت په تړاو زیاته کړه چې اړتیا ده د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته وبلل شي ترڅو د غزې د کړکېچ د حل لارو موندلو په اړه پکې خبرې وشي. ایران کې یوه 25 کلنه افغان میرمنه له خپلو 3 ماشومانو سره په مرموز ډول وژل شوې ده. د هنګاو په نوم د ایران بشري حقونو سازمان ویلي چې د ایران تهران ښار په مرتضی ګرد سیمه کې یوه افغان میرمنه چې عمر یې 25 کاله و له خپلو 3 ماشومانو سره چې 2-3-15 کلن و په تهران کې په خپل استوګنځي کې وژل شوې ده. د هنګاو د بشري حقونو سازمان د راپور له مخې یاده میرمن د چاړې په ګوزارونو او د هغې ماشومان چې 2 زامن او یوه لور وو د خفه کولو له لارې وژل شوي دي. راپور زیاتوي چې د دغې میرمنې او ماشومانو مړي 10 ورځې وروسته له وژنې د جمعې په ورځ د مرتضی ګرد د سیمې اوسېدونکو لخوا د پولیسو بیړني خدماتو مرکز ته د ټلیفوني اړیکې له لارې موندل شوي دي. راپور کې راغلي چې دغه میرمن د یوه افغان تبه دوهمه میرمن وه چې تازه خپل هیواد ته ستون شوی وه او دا میرمن له خپلو ماشومانو سره په یوه کرایي کور کې اوسېده. له دې مخکې یوه بله افغانه ښځه د کبرا رضایي په نوم له څو ورځو تری تم کېدو وروسته مړه یې په داسې حال کې وموندل شو چې د بدن ځینې برخې یې نه وې. د کډوالو او راستنېدونکو چارو چارسمبالي مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنرۍ له استازي عرفات جمال سره لیدلي. د کډوالو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په یاده لیدنه کې عرفات جمال وویل چې ملګرو ملتونو د افغان کډوالو او راستنېدونکو لپاره د اړتیا وړ مالي سرچینو د جلب لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو د افغان کډوالو په تړاو د 3 اړخیزه تخنیکي ناستې لپاره چمتووالی څرګند کړی او ژر به یې د ناسته د اسلامي امارت، ایران او UNHCR د استازو په ګډون په کابل کې ترسره شي. جمال زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د قطر په پلازمینه کې د افغانستان په ګډون له نړیوالو مرستندویه ادارو سره د مالي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره څو اړخیزه ناسته ترسره شي. د غرض مولوي عبدالکبیر یا د 3 اړخیزه ناسته مهمه یاده کړه او د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې د نړیوالو همکارۍ اړینې وبللې.
افغانستان ته د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون پلاوي سفر په ترڅ کې د افغاني سرې میاشتې مشر سره لیدنه کې د بشري همکاریو د پراختیا او ګډو همکاریو ژمنه کړې. د افغاني سرې میاشتې عمومي مشر شهاب الدین دلاور د ملي ټولنو د نړیوال فدراسیون د اسیا پاسفیک حوزې د روغتیا، اقلیمي بدلون او پیښو د برخې له عمومي مسؤل جوی سینګال او د افغانستان لپاره د فدراسیون له مرستیال احمد سلیمان سره د کډوالو د ملاتړ، اقلیمي بدلون د اغیزو او روغتیايي خدماتو د پیاوړتیا په تړاو خبرې کړې دي. دلاور هیله وښوده چې افغانستان ته د سینګال سفر به د راستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د حل لارو موندلو، د اقلیمي بدلون، د روغتیايي خدماتو د لا ښه والي او د رواني ناروغانو د درملنې بهیر د پیاوړتیا په برخه کې عملي پایلې ولري. دغه راستنګال په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه چې هرات اسلام قلعه بندر د کډوالو وضعیت هغوی ته د وړاندې کېدونکو بشري او روغتیايي خدماتو ارزونه به وکړي، د اقلیمي بدلون له امله د زیانمنو اړتیاوې معلومي او د رواني ناروغانو درملنې بهیر د پیاوړتیا ترڅنګ د شته ستونزو له ارزونې وروسته د افغاني سرې میاشتې د هر اړخیز مالي ملاتړ لپاره اړینې هڅې وکړي. روغتیا وزارت په لومړي ځل په کابل ښار کې د سرطان ناروغانو د درملنې په موخه د یو 200 بستریز روغتون چارې پیل کړي دي. د اسلامي امارت عامې روغتیا وزارت د 1 کلنو لاسته راوړنو تشریح په پروګرام کې وویل چې یاد وزارت په لومړي ځل په کابل ښار کې د سرطان ناروغانو د درملنې په موخه د یو 200 بستریز روغتون چارې پیل کړي دي. د یاد وزارت مسؤلینو په وینا د هیواد په 3 ولایتونو کې د مور او ماشوم د درملنې مرکزونه او په 4 نورو ولایتونو کې د وینې بانک 15 مرکزونه جوړ شوي. ترڅنګ یې د نږدې 80 میلیونه افغانیو په لګښت په صحت طفل روغتون کې د اکسیجن د تولید د یوې لویې دستګاه نصب، د برانکوسکوپي څانګه او جنراتوري برق فعال شوی دی. دغه راز د کابل ولایت انتني او افغان جاپان روغتونونو کې 2 رادیولوژي مجهز تشخیصیه مرکزونه جوړ شوي چې په یادو مرکزونو کې به د سیټي سکن او ایکو خدمات هیوادوالو ته وړاندې کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نوي رهبرۍ په هڅو تیر کال د نږدې 6 میلیونه ډالرو په لګښت د هیواد په 8 ولایتونو کې 115 روغتیايي ځالې جوړې شوي دي. د دوامداره همغږۍ او غونډو په پایله کې د کډوالو عالی کمشنرۍ په مالي لګښت د 10 عمومي روغتونونو جوړولو چارې پیل شوي چې 15 یې ترسره او د نورو چارې دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان په پروان کې د نس ناستې د چټک خپرېدو له امله له بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې استازي ډاکټر اډوین سنیزا وویل چې په پروان کې د نس ناستې د پیښو د چټک زیاتوالي له امله دغه سازمان سمدلاسه اړین توکي برابر کړل ترڅو کورنۍ درملنه ترلاسه کړي او له ځان سره د خوندیتوب وسایل ولري. د روغتیا نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان په مرکزي ولایت پروان کې د شدید نس ناستې د خپرېدو له امله د بیړنیو درملو او طبي تجهیزاتو له 15 میټریک ټنه څخه زیات مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي دي. د یاد سازمان په وینا په دې مرستو کې د اوبو مالګې هم شامل دي چې دا اندازه د شاوخوا 3200 ناروغانو د درملنې لپاره کافي ده. دغه راز یاد سازمان د ټولنیز پوهاوي د لوړولو او د کورنیو د ځان ساتنې په موخه له 100,000 زیات توکي هم د خلکو ترمنځ ویشل شوي دي. کورنۍ خبرونه هم دومره و. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ له حالاتو خبر کړي. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو او مهمو حالاتو مو خبر کړو. سم پام وکړئ څه مهمو بهرنیو خبرونو ته. پر غزې د اسرایلي نیواګرو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر هغې شوي چې یوه خونړۍ پیښه کې یو کسان ووژل شول چې 42 تنه یې د مرستو ترلاسه کوونکي وو. د راپورونو له مخې له پرون راهیسې 15 نور فلسطینیان د لوږې له امله مړه شوي دي. ورته مهال اسرایلي پوځ اعلان کړی چې د بشري مرستو لپاره به هره ورځ 10 تر 8 بجو پورې په ځینې سیمو کې لکه المواسی، دیر البلا او غزه ښار کې تکتیکي اوربان عملي کړي. له بلې خوا د غزې د ازادۍ فلوټیلا یو کښتۍ هنداله چې د محاصرې د ماتولو هڅه یې کوله د اسرایلي ځواکونو لخوا نیول شوې. فلوټیلا وایي د کښتۍ 21 کسیزه عمله له تیرو 8 ساعتونو راهیسې ناقانونه نیول شوې ده. د جګړې له پیل راهیسې 9,593 فلسطینیان وژل شوي او 1,442 نور ژوبل شوي دي. په مقابل کې 898 اسرائیلي سرتیري وژل شوي چې وروستي 2 تنه یې د شنبې په ورځ په خان یونس کې د چاودنې له امله ووژل شول. په غزه کې بشري بحران ورځ تر بلې ژورېږي او خلک د جګړې، لوږې او کلابندۍ له سختو شرایطو سره مخ دي. اسرائیل ویلي چې دوی له شنبې راهیسې د غزې تړانګې شمال ته د هوا له لارې د بشري مرستو د انتقال بهیر پیل کړی دی.
د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت وايي پلان لري چې د مرستو خوندي لیږد لپاره بشري لار پرانیزي او په ګڼو ملکي سیمو کې لنډمهالي اوربند عملي کړي. په همدې حال کې د مصر دولتي سرچینو خبر ورکړی چې لسګونه د مرستو موټرونه یې غزې ته استولي دي. دا اقدامات وروسته له هغه کېږي چې نړیوالو ادارو د غزې د شدید لوږې او بشري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړه. فلسطیني سرچینې هم تاییدوي چې هوایي مرستې د غزې په شمالي سیمو کې غورځول شوي دي. بلخوا پر ملګرو ملتونو نیوکې کېږي چې مرستې په منظم ډول نه ویشي، خو دغه اداره وایي د اسرائیلي بندیزونو تر اغېز لاندې له شته امکاناتو سره پوره کار کوي. د پاکستان په تیرا کې د سوله ییز لاریون پر مهال د پاکستانی پوځ لخوا مرګوني بریدونه 7 تنه وژل شوي. د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا تیرا سیمه کې پاکستانی پوځیانو پر هغو خلکو مخامخ ډزې وکړي چې د یو وژل شوي ماشوم پر ضد یې په سوله ییز ډول لاریون کاوه. په دغه برید کې لږ تر لږه 7 تنه وژل شوي او شاوخوا 20 نور ټپیان دي. لاریون له هغه وروسته پیل شو کله چې د پاکستاني ځواکونو له لوري د هوان ډزو له امله یو ماشوم ژوند له لاسه ورکړ. له دې پیښې وروسته سیمه ییزو خلکو د احتجاج په ډول لاریون وکړ چې د پوځ لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شو. عیني شاهدان وایي وژل شوي او ټپیان د پېښور روغتونونو ته لیږدول شوي او د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. تر دې دمه د خیبر پښتونخوا حکومت یا امنیتي چارواکو د دې پیښې په اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی او دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پښتونخوا یا قبایلي سیمو اوسیدونکي د پوځ له لوري تاوتریخوالي سره مخ کیږي. تېره میاشت هم د بي پیلوټه الوتکو په بریدونو کې چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ګڼ شمېر کسان ووژل شول. د هند په هریدوار په منسادیوي معبد کې د ګڼې ګوڼې له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه او ګڼ نور ټپیان دي. د هند د اتراکند ایالت اړوند هریدوار ښار کې د یکشنبې په ورځ د منسادیوي په نوم معبد کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي او ګڼ نور ټپیان دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې زرګونه کسان د مذهبي درناوي د مراسمو لپاره معبد ته راټول شوي وو. د اتراکند ایالت اعلی وزیر پشکر سنگ د حامی پر ایکس لیکلي پولیس او د ژغورنې ډلې سیمې ته رسیدلي. تر اوسه د ټپیانو د دقیق شمیر په اړه رسمي معلومات نه دي خپاره شوي، خو وایي چې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. حکومتي چارواکو د پیښې د هر اړخیزې پلټنې امر کړی او له خلکو یې غوښتي چې د نظم د ساتلو په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. کانګو کې پر کلیسا برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې اړوند یاغیانو د کانګو په ختیځ کې د ایتوري ولایت په کوماندا سیمه کې د یکشنبې په شپه د یوې کاتولیکې کلیسا پر انګړ خونړی برید وکړ چې له امله یې لږ تر لږه 21 تنه وژل شوي دي. د ملکی ټولنې سیمه ییز مشر دیودانا ویلي برید د شپې ناوخته ترسره شوی. د هغه په وینا تر اوسه 21 مړي موندل شوي، 3 جسدونه سوځېدلي او ګڼ شمېر کورونه او دوکانونو ته هم اور ورته شوی دی. نوموړي زیاته کړه ممکن د وژل شویو شمېر لوړ شي ځکه لا هم د لټون عملیات روان دي. د کانګو د پوځ ویان برید تایید کړی او ویلي دي چې وسلوال د کوماندا اړوند یوې کلیسا ته ننوتلي خلک یې د تورو او چړو په وسیله وژلي دي. د برید پړه پر متحدو دیموکراتیکو ځواکونو چې له داعش سره تړاو لري اچول شوې ده او په وروستیو کلونو کې د کانګو ختیځ کې د خونړیو بریدونو تښتونه او وژلو مسؤلیت هم منلی دی. د کانګو د ختیځې سیمې خلک له اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو ډلو له تاوتریخوالي، لوږې او بې ځایه کېدو سره مخ دي. او د پای خبر همدا چې کیم جونګ اون وایي شمالي کوریا به د امریکا ضد جګړه کې حتمي بریا ترلاسه کوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې هیواد به د امپریالیزم او امریکا ضد مبارزه کې بریا ته ورسیږي. دا څرګندونې هغه د شنبې په ورځ د کوریا جګړې د اوربند د کلیزې په مناسبت جګړې موزیم ته د خپل سفر پر مهال وکړي. هغه وایي زموږ دولت او ولس به خامخا یو پیاوړی پوځ لرونکی شتمن هیواد جوړ کړي او د امپریالیزم او امریکا ضد جګړه کې به بریا ترلاسه کوي. د کوریا جګړه له 1950 څخه تر 1953 پورې روانه وه چې د امریکا، چین او شمالي کوریا ترمنځ د اوربند هوکړې سره پای ته ورسېده. دا ورځ شمالي کوریا کې د بریا ورځ په نوم لمانځل کیږي، خو جنوبي کوریا یې په کوم ځانګړي ډول نه لمانځي. د راپورونو له مخې شمالي کوریا د مهال د روسیې تر څنګ د اوکراین په جګړه کې همکاره ده. کیم جونګ اون د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي په موخه د چیني سرتیرو د یاد برج نه هم لیدنه کړې او د توپچي قطار له سرتیرو سره د بریا ورځ ولمانځله. زموږ د نن ورځ بهراني خبرونه همدومره و. د سپورټ له ډګره به مو زما همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا ښې چارې ولرئ. لا اوسه استافینه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته.
د 2015 کال شل ورځ جام لوبو مهالویش اعلان شو. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د آسیا 2015 کال شل ورځ جام د لوبو مهالویش اعلان شو او د افغانستان لومړی لوبه به د سهشنبې په ورځ د سپټمبر 9 د هانګ کانګ پر ضد په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. په لوګر ولایت کې د کونګ فو 2 ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د مرکز او ولسوالیو په کچه ترسره شوې او 140 ورزشکارانو پکې ګډون کړی و چې په پایله کې 14 تنه د یاد ولایت په کچه یادې لوبډلې ته وټاکل شول. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه د سید احمد خیل او باسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د یو میدان په ګټلو سره مساوي پای ته ورسېده. د زابل ولایت په مرکز قلات ښار کې د 40 پهلوانانو ترمنځ د سیمه ییزې غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د بارکزو او ترنک لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې په پایله کې مساوي پای ته ورسېدې. نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 23 تر سبنې خبرونې د الله په امان.